الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وشفينا ورحمتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه وصفوته من عباده أجمعين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى رحمة عالية سابغة. قال باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يؤذن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ألف مرة وبعدد كل ذرة. قابل صد احترام صدر مجلس بدی انتہائی بابرکت محفل کی تشریف فرما ډیرو عزتمندو معززو او خوږو علماء دوستانو رونو او طلبه عظام او زما په اسلام باندې ډیرو غیرتمندو او درنو مسلمانانو رونو او د دې جامعې او د مدرسې په چار دیوارۍ کې انتهایی معززو د اسلام محترم خویندو او د دین ډیرو پاکو طالباتو او معلماتو نن د ختم بخاری شریف دا تقریب منعقد دی او الحمدلله چې الله پاک تاسو له ډېرې خوشحالۍ نصیب کړي. یو د ختم تقریب د بخاری تقریب دی او بیا ما ته دوی ویل چې څه ماشومان یې پکې د تخصص نه فارغې شوي دي. داسې دی څو ماشومان؟ شپږ. او څه ماشومان یې د تجوید نه فارغې شوي دي او مستزاد په هغې باندې دلته موږ سره په مسجد کې ډېر ګلونه ماشومان د ناظرین څوک د حفظ نه فارغ شوي دي. نو الله پاک د محلې له او د علاقې له ډېره لویه خوشحالي نن نصیب کړې ده. ما ته چې دي ووایي چې جینکې تخصص ته فارغې شوي حیران شوم. یو هغه وخت چې د جینکو د مدرسو پته زمونږ په علاقو کې نه لګېده، سره جاهلانې به وې او د کټوې سمسې نه په علاوه بس نه پوهېد. او اوس ماشاءالله داسې جینکې چې باقاعده عالمانی او هغه حدیث لولئ، بخاری شریف مسلم شریف لولئ، د قرآن کریم تفسیر او ترجمه پڑھاوئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکه او تشریح او توضیح کوي. نو په دې نعمت دې موږ د الله ډېر شکر وباسو. د سلفو په زمانه کې په زنانو کې علم ډېرو، بیا د اسلام په دې وسطي وخت کې د زنانو نه علم ورک شو او اوس د دعوت د تبلیغ د انقلاب
په برکت باندې الحمدلله په تمامي دنیا کې بیا مدرسې جوړې شوې د جنکو. صحابه کرامو کې په زنانو کې د ټولو نه لوی عالمه او د حدیثو بهترینه استاذه چې د هغې لوی لوی صحابه شاګردانو، لوی لوی تابعین او اولیاء او بزرګان شاګردانو، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم محترمه بیبي حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها وا چې د دې رخصتي نه 9 کالو عمر کې وشوه او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 9 کاله سبق وی او د هغې د شپه او د ورځې تمام معمولات او سنتونو ته ډېر په غور وکتو. او حضرت عائشہ داسې کون ذهنه طالب علم نه وه، ډېره ذهینه وه، لہذا په کومه مسله کې چې به ورته لږ اشکال راغی یا به پوه نه شوه نو چپ به نه پاتې کېده، د پیغمبر پاک نه به باقاعده تپوس کو. یو عرب عالم د اردن نه اوس یو کتاب لیکلی او دا کتاب نوم دی سوالات عائشہ عن رسول الله صلی الله علیه وسلم. یاره زه حیران شم، د 2,500 نه زیات سوالات دي په هغې کې چې هغه مور بی بی حضرت عائشې د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کړي وو. په ډېرو مسلو کې به چې حضرت عائشہ پوه نه شوه نو دا علم خو سمندر دی، نو په هغې باندې د پوهېدلو دپاره به حضرت عائشې بار بار تپوس کړو د پیغمبر پاک. او دا د رسول الله هغه طالب علم بیبي وه چې دې ته دا اعزاز حاصل دی چې سیدنا جبریل علیه السلام یې په خپله لیدلی و په سترګو. نورو بیبیانو جبریل علیه السلام نو لیدلی، په صحابو کې هم چا نو لیدلی. زما د علم موافق حضرت عائشې ته دا اعزاز حاصل دی چې هغې رسول الله سره سره جبریل علیه السلام په خپلو سترګو مبارکو لیدلی و. حضرت عائشې ته دا اعزاز حاصل دی چې سیدنا جبریل غونته هستی په سلام را لېږلی دی. یو روایت کې راځي جبریل علیه السلام سره پیغمبر علیه السلام خبرې کوي، کله به چې رسول الله باندې وحی راله نو جبریل علیه السلام سره به باقاعده هم کلام او هغې به خبرې کولې، دوی به خبرې کولې، صحابه به نه پوهېدو، نه به د رسول الله شونډې را پیدې. ګورې کلام د زړه به د زړه سره و، د پیغمبر علیه السلام په یو خبره به جبریل پوهېده د زړه په خبرو، او د جبریل په یو خبره به پیغمبر پوهېده. صحابو به صرف د دې نه پته ولګوله چې جبریل راغلی چې د پیغمبر علیه السلام کیفیت به بدل شو. هغې ته به اندازه وشوه چې اوس وحی راله نو د پیغمبر علیه السلام د یکسوي کېدلو دپاره به د پاسه څادر واچو. یو صحابي حضرت عمر صاحب ته وایي چې عمر ما هغه کیفیت او حالت نه دی لیدلی چې په پیغمبر د وحی څنګه راځي، وبه ویني انشاءالله. یو ورځ په پیغمبر علیه السلام وحی راله، صحابو پې څادر واچو چې یکسوي ورته حاصله. دا عمر صاحب لاړو، دغه صحابي د لاس ته راټینګ کو، راوسته د څادر د لاندې ورسره کېنو چې د پیغمبر علیه السلام د وحی کیفیت ته وویني په خپلو سترګو باندې. نو صحابو ته به پته نه لګېده چې جبریل کم ځای دی او څه خبرې وشوې. لیکن د حضرت عائشې د کور په هغه صحن کې سیدنا جبریل راځي، حضرت عائشہ دننه ولاړه ده، د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کې د الله رسوله په دې اس باندې څوک ناستو چې تا سره خبرې کولې. پیغمبر علیه السلام ورته عائشې تا ولیدو؟ بیا الحمدلله مو ولیدو. وي دا خو جبریل علیه السلام. عائشې جبریل پتا باندې سلام وایي، دغه سلام قبول کو، د سلام جواب یې ورکړ. دا منصب حضرت عائشې ته په بیبیانو کې صرف حاصل. دا د رسول الله هغه بیبي ده چې بهترین عالمه وه، او کله چې پیغمبر علیه السلام د دنیا نه پرده کوله او تشریف یې وړو، د دې 18 کاله عمر و، عین شباب کې وه. او بیا د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس د 40 کالو نه زیات دا داسې د حدیثو په کرسۍ ناسته وه او د پیغمبر پاک حدیث یې رسولی دي او 2210 احادیث د دې نه نقل شوي. ډېر غټه ذخیره، ډېر غټ صحابه چې هغو ته به په ډېرو مسلو کې صحیح رخ نو معلوم، حضرت عائشې به ورته دغه مسلې جواب ورکړو. ډېر غټ صحابه چې هغې به یو مسله کې فتوا ورکړې وه، حضرت عائشې به وایي دا فتوا داسې نه داسې پکار وه، بهترینه مفتیه وه. حضرت عائشې
هغه فتوی چې کوم ورکړي دی عالم په کتاب کې راجمع کړي دی امام زرکشی دا خپل کتاب نوم یې خده الاجابه فيما استدركته عائشه على الصحابه او باندې کې تمام هغه مسلې راجمع کړي دي چې بلانکی صحابي خدا فتوا ورکړي دی خدا فتوا داسې نه ده داسې ده دا فتوا داسې نه ده داسې ده نو دونه بهترین عالم و د رسول الله په بیبیانو کې واحده دا بیبي و چې کله په پیغمبر علی السلام د دې په بستر کې نو په هغه ځای کې و په جبرئیل علی السلام د طرف نه وحی رااله هغه به وحی راوړه د الله د طرف ته به وحی راوړه بلې بیبي ته دا منصب نو حاصل دا هغه بیبي و د پیغمبر پاک چې په ډیرو فخرونو کې یو فخر دی ته دا حاصل او اکثر به فرمایل چې زه د پیغمبر پاک هغه بیبیم چې د هغوی اخري لاړه زما د لاړې سره یو ځای شوې روایت کې راځي چې پیغمبر علیه السلام کله مرض الوفاتو د هغې سر مبارک د حضرت عایشې په غیږ مبارک کې او دغه وخت کې عبدالرحمن ابن ابي بکر د حضرت ابوبکر صاحب زوی د حضرت عایشې سکرور دی راغی کور ته لاس کې ورسره مسواک پیغمبر علیه السلام د مسواک سره ډېره مینه وه او مسواک سنت موکده د ډېر زیات فواید دي د سلو نه زیات فایدې علما لیکي یو اهمه فایده دا ده چې کوم سړی مسواک وهي او د مسواک اهتمام کوي نو د مرګ په وخت کې به الله پاک دته کلمه طیبه نصیب کړي دا ډېره غټه فایده ده او پیغمبر علیه السلام مسواک د خوب نه به راپاسې د استعمالو چې کور ته به داخلېدو مسواک به استعمالو د اودس په وخت کې به مسواک استعمالو د بعضې علماو مذهب دا دی چې د مونځ ته د پاسېدو په وخت کې به مسواک استعمالو د دې وجه نه محققین علما لکه شاه ولی الله صاحب او علامه عبدالحی لکنوي صاحب تحقیق دا دی چې دا مسواک صرف د اودس سنت نه دی بلکې دا د اسلام سنت دی دا د دین سنت دی دا د دین په نښو کې یو غټه نښه ده پیغمبر علیه السلام عبدالرحمن ابن ابي بکر صاحب مسواک ته داسې وکتو عائشہ پویش عبدالرحمن ته عبدالرحمن مسواک راکړه پیغمبر علیه السلام غواړي نظر عائشې چې ولا ورکو هغه سختو پیغمبر علیه السلام په خوله مبارکه کې نشي جوړلی ځکه ضعف و کمزوري وه په دغه وخت حضرت عائشې ته واغسته او په خپلو غاښونو مبارکو کې پوس کوه او ظاهره د هغې سره به لاړې مې یو ځای شوي او بیا امام الانبیا له ورکو ناغي چې کله مسواک شروع کو او مسواک اوخو په خپل غاښونو مبارکو باندې په جبه باندې نو دا غي نه پس وخت موعود راغی او دا الفاظ د خپل مبارک نه اوختل اللهم الرفيق العالى او روحي پرواز کو روحي د جسم مبارک نه بارش د محققین رائے داد نو حضرت عائشہ به فرمایل چې زه د پیغمبر بیبیانو کې هغه بیبیم چې د پیغمبر پاک اخري لاړه زما د لاړې سره یو دی شوی او الله پاک ور د سمندر په شان علم ورکړو او بیا د رسول الله په بیبیانو کې نوري بیبیانې چې حضرت ام سلمہ د بهترین عالمه وا او حضرت حفصه د بهترین عالمه وا او بیا دا غینه پس په نورو صحابیاتو کې او بیا په تابعاتو کې چې کومې صحابو کومې زنانو لیدلې بهترین عالمان بلکې تاسو زما مخکې هم دا خبره عرض کړې چې یو کتاب چاپ شو د سعودي نه په 43 جلد کې 43 جلدونو کې او دا کتاب نوم دی الوفا بتراجم النساء او دا کتاب د هندستان یو عالم لیکلی دی مولانا اکرم ندوی صاحب حفظه الله وسم جمدید دی د هندستان د لندن کې اوسېږي انګلند او د دې کتاب موضوع دا ده چې د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه واله تر الی یومنا هذا دې ورځې پورې څونه زنانه عالمانې تیرې شوي دي او صرف عالمانې نه چې په حدیثو کې کمې ماهرانې لکه یو عالمه خو داسې چې نور کتابونه لولئ یو عالم هغه چې بخاري شریف درس کولی شي یو عالم هغه چې مسلم شریف درس کولی شي د دې عالم حیثیت ډېر اوچتې لکه په سړو کې داسې عالم د شیخ الحدیث وي دغه درجه اوچتې نو صرف د دغه محدثاتو حالات پکې را جمع کړي دي نو د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه واله تر دې ورځې پورې د زرو نه د 2000 نه د 3000 نه د 10,000 زنانو حالات لیکلي دي پکې د 10,000 زنانو حالات زم دا د مغرب په مخ باندې زبردست سپېړه ده چې هغې دا وایي چې اسلام ښځو له حقوق نه ورکړي بېوقوفو اسلام کې د ټولو نه لوی دولت خو علم دی اسلام کې د ټولو نه لوی اعزاز او عزت خو علم دی
او دا علم چې اسلام ښځو کې څنګه شیندلی دی د دې مثال په نورو دینونو کې نشته. او بیا مفتیانې په زنانو کې تیری شوي دي. زه ډېر خوشحاله شوم دوی ما ته وایي چې تخصص هم دی پکې. بهترینې مفتیانې تیری شوي دي، هغوی به فتوې ورکولې. یو خو د حضرت عایشې مفتیې ذکر ما وکړو. او زموږ په دې فقه کې یو کتاب د تحفة الفقهاء ورته وایي، څلورو جلدو کې. دا یو ډېر لوی امام لیکلی دی، امام علاءالدین سمرقندي رحمه الله. د دې یو لور و فاطمه بیبي نوم، او دونه قابله جینۍ وه چې د پلار دا څلور جلده د فقه کتاب یې په یادو باندې یاد کړی و. د پلار دا ټول کتاب یې په ذهن کې پروت و، حافظه وه د هغه پلار د کتاب، ټولې مسلې ورته یادې وې. د هغو د کور نه به چې فتوه تلله، نو په هغه فتوه باندې به یو دستخط د دغه امام علاءالدین سمرقندي، دویم دستخط به په دې جینۍ و فاطمه، دی به پرې دستخط کړی دا مسله صحیح ده، په دې مسله ده که مونږ دستخط کوو. ډېره رښتې د جینۍ پسې راغلی وې، فاطمې پس د غټو غټو خلکو مالدارانو پلار به یې هغه رشته ریجکټ کړه، واپس به یې کړه. وي نه کف نشته، برابري نشته، زما لور سره علم دی، ستاسو زوی جاهل دی، څنګه رشته وکړه؟ رشته به یې قبول نه کړه. د ده یو شاګرد و، ډېر لوی عالم و، ملک العلما الامام کاساني. د هغه عالم دونه لوی عالم و چې د هغه لقب ملک العلما، د علماو بادشاه، ملک بادشاه ته وایي. یعنی یو خو زمونږ او ستاسو د خړسرو بادشاهاني کړه، یو د علماو بادشاهي. نو چې د علماو بادشاه شي، هغه د علم به د سمندر په شان. نو د ده لقب ملک العلما امام کاساني. هغه د خپل استاذ د کتاب یو تشریح ولیکله، توضیح ولیکله، وضاحت یې ولیکلو، او دغه کتاب یې نوم کېښود د بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع، او په هغې کې د خپل استاد د کتاب شرحه ولیکله. استاد له دا کتاب راوړو، هغه چې د خپل شاګرد رشید دا کتاب وکتو، د خپل کتاب داسې ښکلې تشریح وکړه، هغه ورته سم په لستوړو باندې ګډ شو. خوشحاله شو چې زما هم دا عرض ده چې زما د کتاب به څوک داسې تشریح ولیکئ. نو هغه ته یې بچیه ته د نوجوان هلکو ده، نوجوان هلکو، خو الله پاک ولا سمندر په شان علم ورکړی و مضبوط. اته یې بچیه ته د دې مستحق چې تا له د خپله لور درکم، ته د دې مستحق چې د خپلې لور نکاح د تا سره وکړمه. او عجیبه خبره دا ده چې مهر یې وله څه وګرځو، پیسې دې وانهغستې، ټکې دې وانهغستې د دنیا. وایي ستا مهر به ستا د بیبي دپاره دا کتاب وي، دا کوم کتاب چې تا لیکلی وي، بس دا کتاب ستا د بیبي شو، دا ستا د طرف نه مهر شو. نن د فاطمې بیبي په هغه مهر باندې ټول امت لګیا دی، فایده ترې اخلي. مفتی نشي جوړېدی چې بدایع الصنایع نه یې کتلی، محقق عالم نشي کتلی چې بدایع الصنایع نه یې کتلی. دا د هغې بیبي فاطمې مهر دی چې تر قیامته پورې به هغې پسې ثواب ځي. او کله چې نکاح وشوه، نو د هغې نه پس به چې کله فتوه د هغې د کور نه شایع کېده، د هغې د مدرسې نه نو 3 دستخط یې ووپي د 3 مفتیانو. یو د پلار دستخط د سمرقندي صاحب، او دویم دستخط به پې چې دی هغه د امام کاساني صاحب د خاوند، او دریم دستخط به پې د بیبي فاطمې و. زار شم د دې علم. نو عرض دا کوم چې اسلام بیبي له او زنانه له په وافر مقدار کې علم ورکړی دی. علم اسلام د ښځې دپاره شیندلی او ښځې له عزت ورکړی. تاسو په خدای یقین وکړئ، اسلام چې ښځې له کم حیثیت ورکړی دی، داسې په بل دین کې نشته. ګورئ تمامو ادیانو کې د زنانه سره ظلم کېږي. اسلام ښځې له د مور حیثیت ورکړو، دی ووایي د مور د قدمونو د لاندې جنت دی. اسلام ښځې له د لور حیثیت ورکړو، وي دا رحمت دی، رحمت دی. الله تعالی قرآن کې فرمایي یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء ذکورا. مفسرین حضرات فرمایي وی دلته د جینۍ ذکر مخکې کو، وی الله چې چاله وغواړي نو هبه یې کي ورته جینۍ، او چاله چې وغواړي د اولاد په شکل کې ولا هلک هبه کیه. وی د جینۍ ذکر یې ځکه مخکې کړی دی چې جینۍ د هلک نه زیات برکتي وي. او دا د عربو په نیزو روایاتو کې هم دا راغلی دي چې من یمن المرأة استیلاد النساء قبل الرجال، چې د یو ښځې د برکت علامت دا دی چې د هلک نه مې مخکې لور کي. د کمې زنانه چې لور وشوه د هلکانو نه مخکې پوه شه چې دا ښځه ستا په کور کې برکتي ده. ګورئ اسلام ښځې له دا حیثیت ورکوي چې په قرآن کې دلته د ښځې ذکر مخکې کړی دی د سړي نه او د هلک. دا د اسلام خاصیت. او دې زنانه له د بیبي شکل ورکو، د بیبي صورت یې وله ورکو، نو دی د کور شهزادګي او ملکه وګرځول.
او یو ممتاز حیثیت یې ولا ورک، یو چت عزت او احترام یې ولا ورک. بیبي له اسلام غټ حیثیت ورکړی. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام بیبي ده او د دې پلار سابقه یهودي و حوی بن اخطب او دا د یهودو د خاندان و د هارون علیه السلام په اولاد کې و بني اسرائیلو کې. نو پلار یې د بنو قریظه په معرکه کې قتل شو، مردار شو. او بیا رسول الله چې کله خیبر فتح کړ نو دغه وخت کې دا نوی نوی په خیبر کې واده شوی و، ناوې وه په یو یهودي مکار یهودي باندې واده شوی و. او یهودي هم نیست و نابود شو، ختم شو، قتل شو او تمامه قبیله تستطارات شوه. حضرت صفیه په وینځو کې رااله د نور یهودانو ښځو په منځ کې. یو صحابي دی حضرت دحیه کلبي صاحب، هغه پیغمبر علیه السلام پسې راغی، ای د الله رسوله مال غنیمت ته تقسیم نه مخکې وینځه راک. پیغمبر علیه السلام به د خپلو ملګرو خیال ساتي، وي ټیک دی یو وینځه واخله. هغه حضرت صفیه بوتلله. یو صحابي پیغمبر علیه السلام پسې راغی، ای د الله رسوله صفیه د سردار لور ده، فإنها لا تلیق الا بک، هغه صرف تاسو سره ښایي، لہذا د صحابي له مو ورکوه. بیا به نور صحابه اعتراض کوي چې د سردار لور یې دله ولې ورکړه. مساوات او برابري به رانشي او تا سره ښایي ځکه ته هم زموږ سردار امام یې او هغه هم د سردار لور ده. پیغمبر علیه السلام دا خبره دې ښه وکړه، واپس یې ترې راوغوښته، د هغې په بدله کې واته غلامان ورکړه او بیا حضرت صفیه مخاطب کړه کېنول. صفیه فرمایي زما په زړه کې د پیغمبر پاک دپاره خالص نفرت و، ځکه زما پلار یې وژلی و، خاوند یې راله ووژو، ناوې و او قوم یې راله تست تاراش کو، تس دس کو، علاقې راله فتح کړه، زما زړه کې نفرت و. پیغمبر علیه السلام ما ورته وایي صفیه ستا زړه کې به زما دپاره خړوالي، خو یاد ساته ستا پلار د اسلام خلاف دا سازش کړی، ستا خاوند د اسلام خلاف دا سازش کړی، ستا قوم د اسلام خلاف دا سازش کړی، غداري کړی، خپل انجام ته ورسېد. صفیه فرمایي په الله مې دې قسمي زما په زړه کې چې کم نفرت د پیغمبر پاک دپاره او خالص په محبت کې د دې خبرو په وجه باندې بدل شو. از دل خیزت بر دل ریزت، کومه خبره چې د زړه نه ووځي په زړه باندې صفا ورځي او په زړه کې ځای نیسي. وي زما زړه کې خالص محبت شو. نعمت د پیغمبر علیه السلام وایي چې صفیه د الله د رضا دپاره دې ازادوم، وستا خوښه ده که چېرې خپلې والدې له ځي او مور له ځي نو په حفاظت به دې موږ هغې ته ورسو. که غواړئ چې زه در عزت درکړم نو نکاح به در سره وکړم، ستا خوښه ده، اختیار یې ورکړو. یاره زه وایم که د تمامې دنیا د ښځو عقل یو طرف ته کې او په دې ځای کې د حضرت حفصه عقل بل طرف ته کې نو د دې عقل به پې وزني وي. دې ورته به جواب کې څه ووایي؟ جواب ووایئ. جواب کې وفرمایل لا اختار امي بل اختار الله ورسوله، زه خپل مور نه غوره کوم بلکې زه الله او د الله رسول غوره کوم. مسلمانه شوه، اسلام کې داخله شوه، پیغمبر علیه السلام ورسره نکاح وفرمایل. د دې دا سترګه شنه وه داسې لکه چې چا څپېړه ورکړي. تپوس دی پیغمبر علیه السلام حفصه تا دا سترګه ولې شنه ده؟ هغه ورته د الله رسوله بله ورځ د شپې مې خوب ولیدو چې د اسمان نه سپومې راکوزه شوه، زما په دې جولۍ کې را پرېوت. نو ما د خپل خاوند نه تپوس وکړ، هغه د خوب تعبیر ایستلو، د خوب په معنا پوهېدو. ما ورته سپومې را پرېوته زما په جولۍ کې د دې څه معنا ده؟ وی چې دا خبره مې ورته وکړو، یې څپېړه رانه وتنګوله، خو داسې څپېړه وه چې سترګې یې راله شنه کړه او ما ته وویل چې ښه ته د یثرب د بادشاه خوبونه وینې، ته دا خوب وینې چې د محمد رسول الله بیبي به شي او په نکاح کې به لاړه شي. وی هغه څپېړې د وجې زما دا سترګه شنه او الله پاک نن هغه تعبیر رښتیا کو، زه ستاسو په نکاح کې رالم. او د هغې نه پس یو ځای نه چې پړو غونډو رسول الله په خپله اوښه کېنول او د خپله کنجې مبارکې داسې د لاسو نه جوړه کړه او هغې ته وایي صفیه په دې کې خپه کېده او اوښ ته وروخېجه کیجاوې ته. حضرت صفیه داسې رسته شوه او فرمایي چې زما زړه کې دا خیال راغی چې د امام الانبیا په لاسو مبارکې کې به زه خپه څنګه کړم، دا خو بېادبي ده. پیغمبر علیه السلام زورونه راکړه چې نه، حفصه خپله خپه کېده، بیبي له عزت ورکول داسې عزتمند، امام الانبیا داسې عزت ورکړی دی بیبي له. نو زما په زړه کې الله دا خیال راوستو چې دا خپه خو نږدم دا پنډۍ به د پیغمبر په کنجۍ کې کېدم. نو دا پنډۍ مې ورمخکې کړه، د پیغمبر علیه السلام په کنجۍ کې مې کېښوده او په دې طریقې سره اوښې ته ورختم، نه د بېادبۍ نه بچ شم. یو وارې حضرت حفصه جړل، پیغمبر علیه السلام کور ته راغی، حفصه ولې داسې تیره تیره جاړ؟
ورته وی فرمایل چې پلانکې راته ووایي چې د یهودي لورو کنځلې راته وکړه دا خو ډېره بده کنځلې ده پیغمبر علیه السلام ورته خفه کېږه ما ته ورته لاړه شه او جواب ورکړه د جواب طریقه به ستا دی ورته وایي زما پلار پیغمبر دی هارون علیه السلام یې ورته یاد ځکه دا د هارون علیه السلام په اولاد کې وه ورته وایي زما پلار پیغمبر دی زما ترک موسی علیه السلام جلیل القدر پیغمبر دی او زه د یو پیغمبر په نکاح کې یم ته څنګه ماته دا پیغور راکې نه هغه ډېره خوشحاله شوه پیغمبر علیه السلام به رضل وفات کې دی او په دغه دوران کې ټولې بیبیانې راغونډې دي خفه دي حضرت حفصه په ځان باندې صبر ونه کړی شو په چغو شپو دا وایي ای د الله رسول الله مې غواړي چې ستا نه دا ټول درانه واخلم په ځان یې کېږدم او تا سپک کم بیماري ده نه لرې کړم وس مې نه کېږي دا لاړه نورو بیبیانو دا خبره محسوسه کړه ځکه بنې وې نو پیغمبر علیه السلام پوه شو امام الانبیا د هغې د تللو نه پس بیبیانو ته وایي په خدای مې دې قسمي حفصه چې کومه خبره کوي صفیه چې کومه خبره کوي د زړه د کومې نو د زړه د منځ نه یې کړی پیغمبر علیه السلام بیبي ته دا احترام او دا عزت ورکړی مخکې نه ده کې مې یو تصویر کتلو یو تصویر کې یو زنانۍ ورکړې ده هغې ته د سپي پټۍ اچولې ده په یورپ کې او په یو بازار کې راکاږي لکه د سپو په شان بل طرف ته مې تصویر وکتل چې یو زنانه د پرده کې په احرام کې خانه کعبې ته ناسته ده دعا کوي او خاوند ورته په احرام کې ولاړلی او د غرمو نه بچکې د نور نه بچکې د پاسه پې چترۍ نیولې ده او هغه دعا کوي ما سوچ کو اسلام ښځې له دا تصور او دا عزت ورکوي او یورپ ښځې له دا عزت ورکوي چې د سپو غونده پټۍ ورته اچولې نن زما په دې ښکلي ملک کې په اسلام آباد او په دې کې د آزادې ښځې روزي د بېوقوفې ښځې چې د هغې عقل نه برین واشي شوي او دا وایي چې میرا جسم میری مرضي ستا په جسم کې ستا څه مرضي ده ستا جسم خو د الله امانت دی ستا جسم کې ذرې برابر ستا اختیار نشته د دې وجه نه فقهاو ویلي دي چې لحاظه ته ځان غصې دا ګناه کوي یو سړی ځان په چاړه وایي یو سړی ځان د قصده په ډز وایي دا حرام دي ګورې ځان ته نقصان رسول حرام دي ولې ستا دا جسم د الله دی الله به تا ته د پیغمبر او د احادیثو د روایاتو د فقه په رڼا کې وایي چې ستا د جسم دا ویښته لرې کول ضروري دي او دا ویښته به نه لرې کې ځکه مسئله دا ده چې کومې ښځې روزي کټ کې دا جایز نه دي ولې الله او د الله رسول د روزو د کټ کولو حکم نه دی کړی او ستا جسم د الله امانت دی ستا د ویښته د الله امانت دی او کوم ځای کې چې اسلام وایي چې د جسم دا ویښته کټ که هلته د الله حکم پوره کول دی او د الله پاک عبدیت اپناول دی نو ستا جسم کې ستا اختیار ده کمې راغلی دا بعضې خلک چې مړه کېږي تاسو به اورېدلي یاره وصیت یې وکړو چې زه مړ شم زما سترګې به وباسې بل ته به یې ولګوې ګردې به راله وباسې دا حرام دی دا وصیت کول ستا جسم ته څوک یې ته د کوم مولی ټیپر یې چې ته دا وایې چې زما سترګې وباسه ته څوک یې ستا سترګې د الله دي ستا پوزه د الله ده ستا ژبه د الله ده ستا زړه د الله دی ستا ګردې د الله دي ستا خپې او لاس د الله دي ستا به خپل جسم کې اختیار نشته ته به هغه احکام پوره کړې چې کوم رب تا ته حکم کړی دی نو چې هغه احکام پوره کړې نو بیا ته آزاد یې او که ته د الله احکام نه پوره کړې نو ته غلام یې د خپل شهوت او د خپل نفس د نفس اماره غلام یې ستا په د خپل نفس کې اختیار نشته دی د دې وجه نه دا اواز مکروه اواز دی او دی وی ښځې له عزت نشته راشه زموږ د ښځو نه تپوس وکړه مزې دي مزې قسم دې د پښتنو د ښځو او بیا خاص کر د دیندار او بیا په هغې کې خاص کر د مولیانو د مولیانو د ښځو نه دا مولیان ناست دي که نه دې ښځو نه تپوس وکړې مزې دي مزې انتهایی خوشحال او انتهایی د سکون او انتهایی د آرام ژوند تېروي او ته وایې ښځې ته ازادي نشته اسلام خدا وایي په خپله کمزورې جامه اچوه بیبي ته اعلی جامه ورکوه اسلام خدا وایي په خپله کمزورې خوراک بیبي ته اعلی خوراک ورکوه اسلام خدا وایي چې ته دې په ځان باندې ګرمه هوا لګوه خو بیبي باندې دې ګرمه هوا ونه لګي نو بیبي له چې څونه حیثیت اسلام ورکړی دی دونه په بل دین کې نشته دا بخاري شریف یو عالم کتاب لیکلی دی عنایت المرأة بصحیح البخاري او د هغې کتاب موضوع دا ده چې د ښځو بخاري شریف له څونه توجه ورکړې ده په هغې کې لیکلي دي چې پلانکې پلانکې ښځه بخاري شریف په خپلو ګوتو لیکلی و یو محدث تېر شوی دی محدث برغالي د 9مې صدۍ او د هغې د بخاري شریف د هغه د لور وه هغې د بخاري شریف د نسخه ډېره مشهوره وه لوی لوی عالمان به راتله او د هغې د بخاري د نسخې نه مې نقل کو ځکه په ډېرو کلونو کې هغې د بخاري شریف نسخه ښکلې تیاره کړې
نو د زنانه په اسلام کې حیثیت دی الحمدلله نن مدرسو خبره ثابته کړه او زه دا عرض کوم چې د خپل بیبیانو د خپل بچو ته علم وښیه دا بس تاسو قدر کوي سبا چې دا جینې بل کور کې ودیږي او تربیت یې شوي نو چې د مور تربیت وشي او د دې اولاد پیدا شي نو د اولاد به مستقبل لوی خلک خیږي تاسو د اسلام په تاریخ نظر واچوئ اکثر لوی خلک چې دي د دې تربیت پلارانو نه د کړه ګورمنټو کړي د ټولو د اعلی مثال د محمد عربي امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم دی والي صاحب خو په وړوکوالي وفات شو یو روایت کې چې دی لا پیدا نو یو روایت کې چې دی د درې میاشتې امام الانبیاء باقي تربیت یو مور کړی دی دغه په خواږه غیږ کې د بیبي امینه او ورپسې بل تربیت بل مور کړی دی بیبي حلیمه سعدیه دغه په تربیت کې وسلور 15 کالو پورې د ټولو نه غټ مثال دی او بیا دغه نه پس امام بخاری غونته هستی ستاسو مخه ته چې د بخاری شریف پروت دی د پلار په وړوکوالي وفات شو بهترین تربیت مور کړی دی د لا ماشومو چې په سترګو شمکور شو سترګې ړندې شوې کار مې نه کوو دا مور د شپې پاسي او الله ته جړه کې یا الله دا اولاد زستا د دین د خدمت لپاره وقف کوم زه غواړم چې ستا د اسلام او د دین خدمت وکړي یا الله کو سترګې نه نو دی به څنګه خدمت کوي دی به د اسلام خدمت په خوري طریقې نشي کولی یا الله د سترګو د نعمت ولا واپس ورکړي پر کاله په د شپې راغی خوب کې ویني سیدنا ابراهیم علیه السلام خلیل الله ابراهیم علیه السلام ورته ولې جاړي دا ورته وی اې دا الله پیغمبره زما زوی په سترګو ړوند دی او سترګو نه بینایي تللی ده او سترګو د نظر کمزورې دی دعا وکړه او زه دعا کوم چې سار را پاسېدو سیدنا محمد بن اسماعیل حضرت امام بخاری صاحب را پاسېدو سترګو کار شروع کړی سترګې ټیک ټاک وي کو دې د مور تهجد گزار نه و نیک نه و وي بچ بس د الله د طرف ته بس پرې ده د جړاګانې به الله ته نه کوي لیکن د مور تربیت کمال ته ورس 15 کال عمر ضرور سره د مور سره د حج د پر لاړ او چې کله د حج نه فارغ شو مور ته وای مور جانې ته تاسو زه کوړه رول مې دې زی کوړه زه ته د علم د پر وقف کړم زه غواړم چې حرفین او شریفینو کې مکه مکرمه او مدینه کې د لوی لوی استادانو نه سبق ویم او حدیث ته پیغمبر ته زده کم هغه ورته بچی د نن ورځ لپاره ما پیدا کړی ته ما د علم لپاره دلته راوستیا چنانچه ته پاتې شو او د غینه پس شپږ کاله مسلسل په مکه مکرمه او مدینه کې پاتې شو او د لوی لوی محدثانو د خپل د علم د شینونه چې کوم دی او بوس کړي خپل علم مضبوط نو تربیت د امام بخاری دا چا کړو یو زنانه کړو مورې کړو نن چې دې مدرسې کې ته خپل بچي عالمه کیا او دا یو خزه کې وادي شي سبب دا د خپل اولاد خپل تربیت کوي ګوري اصل او غریلو کارونه هم کوي مو خپل طالباتو ته وایو د بناتو په مدرسه کې چې ته دې بهشکه عالمه جوړه شې خو د دینه زیات واجبي امر دادی چې ته د بهترینه غریلو خاتون جوړه شې ازنه چې تعالی په تندور باندې روټي په خول نه درځي ګوري سبب ته یو کور ته واده شي نه ته به روټي نشي په خول دا باندې د افسوس خبره ته به روټي هم پخې ته به خول کانیم پخې خول صفای سر به یو سیسته را د باندې خدي خپکیږي مړي پخني چې روټي د لرولې تور کې به پکې دا غلطه خبره موږ باقاعده په خپل مدرسې کې تربیت ورکړو او چې کومه طالب په روټه تنور په خول شروع کی هفته پس بیا ته پوسو کې چې ما زده کو چل انعام ول د مدرسې طرف نه ورک تر دې چې کم د زمیدارانو کورونو هغه کې مال مویشي او سروي ورکړه نو هغه تاسو کې دا سوټي سوت تپی اکثر پکې د ما ضرور خزدا پرندار مې دا ورته هغه په ټیک د تاسو کور کې د سبا چې د زمیدارو په کور کې واده شي بیا به تاسو کې نو ورته د سپیا کو چل ذکر سپیا کو چل پیس دغه سپیا کو د تپلو دا کرکه مکه دا زموږ په کتابونو کې نشته دا بعضی خزي کرکه کې دا نشته خدا اور د چلو نو چې هغه سپیا کو ته په ول چل زده کې نو بیا ول انعام ورکو چې سبا ته زمیدارو په کور کې واده شي تعالی دا چل درس چا کرا میخي موږ ته تاسو کې لشلې شو کنه وی چې نشي موږ چل زده ورنه جرمانه به تاسو یو په طریقه د پلان نه د والدینو نه چې د لشلو چل زده کې بیا ول انعام ورکو سبا کو ته یو کور کې واده شوي لته چې د دین کار کې پکار د شه بهترینه مجاهده چې می خلا شلیش والا شلیش سوري تپل شي په تنور روټه په خولش وګورئ اکثر دا وایي چې ته د عالم شي خو ضروري نه چې ته د حاشیه د کتابونو خدا ضروري ده چې ته د بهترینه غریلو خاتون جوړش چې سبا تا د اسخر کور دا راټینګ کړي ته پکې د کتابو د سنت رڼام خوري او په کارونو کې متمخ کې
او دا موږ اکثر پلارانو ته مو وایي چې موږ سره د چا بچی سبق وایي چې کور کې پیروره کارونه کوي داسې باندې کوي چې دا مبره په تخت باندې کېنه د یو خپې د پاسه بله خوا به واچي چې بس بیا چې واده شي بیا به کارونه کوي دا اوس ته چې کوم کار زده کړي هغه به بیا هلته په ښه طریقه باندې کولی شي دا تربیت زموږ د بچو له د جینکو په مدرسو کې ورکولی شي الحمدلله نو داسې لور چې ستا د مدرسې نه فارغه شي دا ستا د شملې د اوچتولو سبب شو دا ستا د عزت د اوچتولو سبب شو په دې به ته ښکلې ښکارې نو معرض کو چې بخاري شریف سره د زنانو خاص تعلق دی امام بخاري سے په ډېرو ځایونو کې د زنانو متعلق ابواب قایم کړي دي تر دې چې په کتاب الجهاد کې بعضې بابونه د ښځو متعلق باب جهاد النساء او دا غرنګ نور بابونه د کتاب الجهاد کې د زنانو متعلق چې کوم دی قایم کړي دي نو دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې اسلام ښځې له څونه حیثیت ورکوي علا کل حال دا غټه د خوشحالۍ خبره ده چې په دې مدرسه کې دغه ماشومانو د قرآن کریم د ختمونه وکړو د تجوید ختمونه وکړو بیا د تخصص ته فارغ شوي بیا د امام بخاري صاحب د دې مشان کتاب نه فارغ شوي د حدیث تفصیلي مباحث خو به استاد دوی ته کړي زه مختصر د دې تشریح کوم چې هغه به عوامي علمي خبرې و پکې نه ځکه هغې باندې به تاسو عوام نه زنانه او نارینه پوهېږئ هغې ته ضرورت نشته امام بخاري صاحب باب تړلی باب قول الله ونزل الموازین القسط لیوم القیام او دا د یو اهمې مسلې دپاره هغه دا چې د قیامت په ورځ به الله پاک یو عظیم الشانه تله ولګي دا به ډېره غټه تله دونه غټه تله به وي چې د حضرت سلمان فارسی صاحب نه امام لالکائي صاحب دا روایت را نقل کړی دی په خپل سند چې فرمایي چې د دې په یو چابلي کې د اوه اسمانونه اوه ځمکې کېدی نو بیا به هم د دا چابلي غټ شي دونه غټه تله به او دا تله به دونه غټه چې یو پیروي داود علیه السلام الله ته درخواست وکړي الله دا تله راته وښید وی الله پاک ورته تله وښوله نو په دې باندې د هیبت په وجه به بیهوشي راله نو کله چې په هوش کې راغی نو الله ته وفرمیل یا رب العالمین دا دونه غټه تله او بیا د نیکۍ دا چبلې به په نیکو مونږ څنګه ډکو دا خو چې ټول عمر مونږ تا ته په سجده کې پراتي نو هم دا نیکۍ دا تله نشو ډکولی الله عز وجل ورته عجیبه خبره وفرمایله وی فرمایل ای زما بنده داوده چې کله زما یو بنده په اخلاص سره د یوې کجورې عمره صدقه وکړي د نیکو دا چابلې وله زه درون کما صرف په یو کجوره باندې او د کجورو میاشت را روان ده که د کجورو میاشت څه ده رمضان او د روژې په دې کې صدقې ډېرې کوئ پیسو له غوټې مه ورکوئ اکثر زنانو زموږ د پښتنو دا سړي چې د پیسو باندې ډېر مین دي پیسو له غوټې پرانځئ خاص کر د رمضان په میاشت او په دې کې ډېرې صدقې کوي په یو مسلمان چې د روژه ماته کړه دا دې شوه چې د هغې روژې ثواب تا ته میلو شو د هغه په ثواب کې هم څه کمي نه او چې بیا نیک سړي هغه په ښکلې طریقې سره روژه نیولي نو د هغه د روژې ثواب بس یې وایي نو چې په هغه د روژه ماته کړه نو ثواب د هغه د روژې هم ستا وشو د هغه په ثواب کې هم کمې رانه او بعضې حضرات خو د روژې په میاشت کې ښکلې طریقې کوي دا ډېره مستحسنه خبره ده زه خو ته د رشک په نګاه ګورم زه هم چې الله موږ له هم داسې وسونه راکړي پکار ده او هر مسلمان له دا رشک پکار دی چې د روژې میاشت راشي ښکلې پیکونه به جوړ کړي دې کې کجوري دي دې کې د پکوړو اوړه دي دې کې غوړي دي دې کې تیل دي دې کې پلانکې دي غریبانان ګوري پلانکې غریب دی پلانکې معزز کس ته خو چاته ویلی نشي کورونو ته لیږي دا زکات کې هم صحیح ده چې غریب تا ته پته زکات مستحق زکات کې دا تیلی جوړې کړه ورولې خو هسې نه چې ګورې تاسو دونه تیلی جوړې کړې ګورې او یو تیلی په 100 روپۍ نه مضبوطه تیلی جوړوه چې ستا کم زکات دی د روژې په میاشت کې د زکات ایستلو ډېر غټ ثواب چې یو تیلی کم از کم د 15 روپۍ نو په هغې به دا غریب کار کوي او چې کله د زکات نه علاوه تا سره پیسې او الله دله وس درکړی صدقات نفلیه او په هغې کې ته خور کره لېږلی شي خور دې واده ده چېرته هغه مالداره ده بیا هم ورکره ته ورولېږه د روژې سامان ستا رور دی مالدار دی د هدیې په نیت باندې ورولېږه دې بې روژه ماتې کې استعمالي ستا به ثواب کېږي او عزتمندو دا د الله په نیز باندې شمار کېږي دا د ډېر زیات ثوابونه دي الله په دې صدقات او بیا د رمضان په میاشت کې ډېر خوشحالي نو دا تله به د قیامت پر ورځ لګېدلي او د تمام انسانیت اعمال او اقوال به تللی شي او یو به هم دې بچ نه یو به هم دې بار نه د هر انسان او دا تله به بلکل د عرش معلی مخامخي د الله په مخلوقاتو کې غټ مخلوق عرش او د دې ښي طرف ته چابلې به د جنت مخامخي ګس طرف ته چابلې به د دوزخ مخامخي جهنم نیون کې به سیدنا جبریل علیه السلام نگران اعلی به میکائیل علیه السلام
دا په فرشتو کې زیات عمر والا فرشته ده مشره ده دا به الله پاک نگران اعلی مقرره کړي نور په فرشتو کې اوچته فرشته د درجه له سره جبرئیل علیه السلام او د انسان هر عمل به ترلی شي د وړو کې نه وړو کې عمل مونږ چې څونه کسان ناس دي عمل به ترلی شي خو الله دې بچ کی حدیث کې راځي او یا زره مسلمانان بداسي چې هغه بغیر حساب کتاب او د اعمال د تلونو نه بغیر جنت تزیه دغه نه کې بډې رسیات یې تش نه کې وي الله دې د قویا زره کسانو کې مونږ هم داخلي او باقی د تمام انسانیت اعمال به ترلی شي نو دې باب کې د هغه ذکر دی د امام بخاری سے طریقه دا ده چې دی یو مسله ثابتې د قران نیم ثابت کی د حدیث نیم ثابت کی چې یو سړی د انکار گنجائش پاتې نشي څنګه کو د حدیث انکار کې دا څه چې د قران انکار یې مو سره د دین علما فرمایي چې د قران انکار کولم کفر دی او د حجیت د حدیث نه انکار کولم کفر دی ګوره امام بخاری اول آیات کریمه راوړه ونزل الموازین القسط لیوم القیامه چې پته ولګي چې قران کې د تل د میزان ذکر راغلی دی د دې د انکار گنجائش نشته ګوري او ستا په اخر کې څنګه راځي ستا عقل ته تداوي چې دونه غټه تل چې و اسمانونو وزمکه چې پکې ورواچي نو دا شابلې به بیا هم غټیا نو ستا عقل کې ناراضي نو دا تخپل عقل ملامت کا الله مخلوقات د دې غټم پیدا کړي اذا لم تر الهلال فسلمي لاناس راوه بالابصار ته میاش نیوی دا مو وای چې میاش نشته کې دي چې بلکې سلیدلی اذا لم تر الهلال فسلمي لاناس راوه بالابصار نور خلق بداسي چې میاش به لیدلی په خپل سترګو باندې نه د انکار گنجائش نشتا نو دا تل د میزان دا به قائم د خلکو اعمال به چې کوم دي باقاعده په تللی شي او مخیو لغوي او علمي تشریح کړي د شاغي تنزو سلام تاسو مخې د ما اوې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دو کلمې دي الله ته ډېر محبوب دي الله په مین دي یعنی چې څوک وي الله په پیغام مینی ثواب ډېر ورکړي په جبه اساني دي پتل د میزان کې ډېر غټي درنې دي او دو کلمې کمی دي هر مسلمان روزانه کم از کم چې سل پیری وي پتل د میزان کې به ډېر غټ وزني دو کلمې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم تاسو ما سره دوه درې پیری د الفاظ وي چې د ثواب کې شامل شو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم په دې سره د بخاری شریف د اختتام وشو از د اخري باب او اخري حدیث د علم سمندر دی کو بده یو بنده درې ورځې لګي د دې تحقیقات نه ختميږي خو د دې شته مجلس سره مناسب هم دا خبرې وي الله تعالی دې موږ تاسو سره د عمل کولو پوره توفیق راکړي زبدي باندې اختتام کوم واخر دعوانا ان الحمد لله